این عملیات پس از آن آغاز شد که گشت و گذار بیش از حد افراد مسلح غیر مسئول در شهر خوست نگرانی مردم را در پی داشت. اگرچه پیش از این نیز پلیس اقدامات را انجام داده بود، اما عملیات امروز گسترده ترین عملیات برای گردآوری جنگ افزارهای غیر قانونی خوانده می شود. هر هغه بې اعتمادي چې د پولیسو او د خلکو ترمنځ را پیدا کیږي دا د پولیسو اولینه وظیفه ده ځان ګڼي. شخصا زما څخه نیولې تر آخرین سربازه پورې به هیچ چاته دا اجازه ورنکړو چې هغه دا بې اعتمادي رامنځته کړي. شماری از باشندگان خوست از اجرای چنین عملیات ابراز خرسندی می کنند و از پلیس می خواهند تا این روند را با جدیت دنبال کند. امنیت برسیم دا باید ایوانی نازش نمیه و هر برسیم دا ورکه خطرشی خوشه ده سوی ککور ده داغه باید کنده ده هر نوع خلاف ورزی چې د قانون په مقابل کې کیږي دیغه مخنیوی کوي. بیشترین اقدامات پلیس در چوک سرگردان این شهر متمرکز شده است، جایی که ازدحام مردم بیشتر از سایر نقاط شهر خوست است.